پنځه دېرش صوبې کې به پنځه دېرش کسان هم ځای شوي نه وي مړه. کم فوج د افغانستان 3 لکه فوج چې جو بایډن و لا به ډېر دا تربیاته فوج دی. 3 لکه فوج د طالبانو مخه نیولی شي که چیرې طالبان د زوره کار واخلي. لیکن هغه 3 لکه 3.5 لکه فوجان هم افغانان هغه په دې پوه چې طالب هم افغان زه هم افغان یم. لهذا هغه 3.5 لکه فوجانو جنګ نه وکړي. ملک د خونریزۍ نه بچاو شو. افغانستان ټوله کنټرول طالبان واخیست. چین وویل چې په افغانستان کې نن سیاسي او عسکري قوت هغه طالبان. د افغانستان مسله باید په خبرو حل شي. مولانا صاحب خبره دا کړې ده چې د خبرو د لارې د حل شي. افغانستان زموږ د نیکونو وطن دی. زما وطن دی. زما یې درې په افغانستان کې شته. زه پاکستان نه و افغانستان و. لهذا زه به څنګه په خپل وطن کې تباهي او بربادي غواړم. موږ په افغانستان کې امن غواړو. دا فیصله به افغانان کوي. هغه د طالبان نن په کابل کې ناست دي. دا فیصله مولانا فضل الرحمن صاحب نه کوي. دوی په افغانستان کې شریعت غواړي. دوی په افغانستان کې شریعت د جمهوریت له لارې غواړي. البته زما بنیادي مقصد دا دی چې په افغانستان کې د امن وي. حکومت څنګه حکومت وي دا د هغوی اختیار. موږ امن غواړو په افغانستان کې جنګ نه غواړو. هغه فیصله د جمهوریت دی هم زه هم بسم الله. هغه فیصله د شریعت دی دوی سره کښېني هم زه هم بسم الله. د دوی فیصله دی. پکار دا ده چې نه پاکستان پر د خپله فیصله مسله کوي ځکه هندوستان او بهارت ته حق نشته چې پر افغانستان خپله فیصله مسله